ثواب کار ته ورور دا دې به ورور د لیونی شوی ودرېږه تر اوسه نقش ته داخل نه یې زه د ده ورور یم د دې زمانې لیوني ته ډاکټر یې یا ته ډاکټر یې هغه زه ډاکټر ما قوارم ډاکټر ته جوړه ده تپاتوړي تی پتاتوړي لږ صبر کړه کنه تپاتوړي تی پتاتوړي تپاتوړي تی پتاتوړي ولې د بابو لګ ولې زه یو غوږ ته لیونی شو خو موږ دې په شرمو وشرمولو ښه پوهېږې چې موږ د دې د ټینګې نه یو نو ته خو دې د ورور د لاسه شرمېدلی یې نو ته د چا د لاس مریض راوله خبره کیسې ته غوږ شه دا د ما ورور ده رواني تکلیف ورته پیدا شوی ده تاسې به پوښتنه هم له ما نه کوئ نن سبا چې ډاکټر له چا نه پوښتنه ونه کوي چې دا کوم ځای دې خوږېږي دا ځای چې دې خوړلي دا پوښتنې به ټول کوي چادري ورته اخلي ځکه یې ولستوي هغه ده هلکه 214 نمبر مریض راته راوله 214 نمبر مریض درته راولم یعنې 215 مریضان تاسو کتلي 215 کې مې اوس یې علاج وکړه ډاکټر یې راځه یا لکه ولې نه ځي ډاکټر ته که نه ډاکټر ته دې بیا هم چې علاج دې وکړي مټر دی ډاکټر مټر نه ده ډاکټر ده واکا اوله دا د ارنډ لاین په قطع کې بیا مې راولو د موږ ډاکټر په غوږو لږ بېسوره ده و د ارنډ نه خوښېږي بچی تاسې ډاکټران چې د ارنډ غږ وانه اورئ صحیح نسخه نه لیکئ راځه ستړی مه شو متي الله مریض ده بېچاره راغلی ډاکټر صاحب دغه مریض اکا راوستی ده وایي عصبي تکلیف ورته پیدا سوی زه دا ټول همداسې دي راولئ ما ته راولئ ورور یو پمپر ورته پکار ده راولئ ما ته راولئ دلته راته راولئ زه یې معاینه کړم واکه دا مریض دې راوړاندې که ډاکټر صاحب موږ خو پوهېږو چې پمپر ورته پکار ده وړو ته بل څوک وراغوندي ده ته ته وراغوند راځه دې خوا شه د ټینګې او که نه د ټینګې هغه د کوم ځای دې خوږېږي سر دې خوږېږي خبرې ته غوږ شه هغه ده خبرې ته ګوره دی چې کله څو ښکلی که نه د ترور ګمان پې کوي چارګلۍ ترور پې ډېره ګرانه ده عادي نه ده بس د عادي ګمان یې رښتیا تیار عادي غوندې ښکاري بریتونه یې نشته که نه مریض یې تشه وایي مریض یې مریض به جالبي کوي ډاکټر صاحب ځان بچوه ډاکټر ده ډاکټر صاحب خېټه کې مې تیاره ده خېټه کې دې سر مې خوږېږي ته ودرېږه زه د دا باناټ اوچات کړم باناټ دې اوچات کړم ودرېږه نو که نه چې خېټه کې دې تیاره ده خو ګروپونه پکې ولګوه که نه 42 ملکونه راغلي دي خالي کابل ښار ته برېښنا نه ده ورکړې دې خېټې ته به څنګه برېښنا دغه ده که نه دغه نه پوه لالا دا څه شوي ماغزه یې دیم خراب شوي دي ښه تا نه یې دې پوښتنه نه کوي چې ته ولې لیونی شوی خبره څه ده ولې لیونی شوې خبره څه ده او کوم ځای د خېټې نه خو د بغیر نور کوم ځای ده ما ډېر بد کړي چې ما کوژده کړې ده ځه چې زو بېرته بچی بېرته زو ودې نه ویلې ولې نو ګوره ډاکټران هم لیوني دي لیوني نه پوښتنه کوي هلکه له روغ نه پوښتنه وکړو چې دی ولې لالا هغه ده لالا ته هم ما ته مریض غوندې ښکارې دا لالا باندې د څه شی سوي نو زه به خاورې جوړ پاتې شم لالا ما سره خبرې وکړه ډاکټر ته ولاړ ډاکټر سره ولاړې بوتل سره نه یې ولاړ ښه دا تا دا ورور باندې څه شی سوي زما ورور داسې چل ده چې دا خو د کوژدې د لاسه داسې شوی
هلکه ته ټایرونه چک کړه ټایرونه څنګه دي پرېږده که نه پنچرمین ده ټایرونه چک که بچې چک که هلکه اوس پرې مې چکړ نه دي بیا خیجونه وایي لکه د مرغ غوندې ټوپونه وایي چرګ غوندې سم تاسو خو له ما نه پوښتنه وکړئ چې سپلې مې پټوي. له لاسه دی ولې لیونی سپلې مې پټوي پوټي دی لالا سپلې مې پټوي سبا زه پوهېږم هغه د کلاو شو غل دی څپلی نه ده نن سبا دا میکونه یې داسې خلکو لاس ته راغلي پوښتنه اوس نه کوي وروره پوښتنه خو کومه درنه خو تو درګه لیونی خو دې غلی سي که نه لیونی دې شروع کړي وار ورکړي خولې ته وار ورکړي دا ولې لیونی سه چشته لیونی سه بېچاره کوژده یې وکړله لیونی شو نو کوزده باندې خو سړی نه لیونی کېږي هغه د ما هغه خپل چوکیدار ته هم کوزده کړی هغه لیونی ده خو په ځان پوه نه ده دروغ وایي دروغ وایي ما دې کوزده نه ده کړې که د باور نه راځي دې ناستو نه پوښتنه وکړه په خدای جوړ تیار خلک وو که نه چې واده یې کړی ده که نه د مغزو کې هم فرق راغلی ای پروردګاره خدایه غوږ ونیسه ته هدایت د نیکو ورته وکړې وکړې نشته یو 2 روپۍ ورته لالا اوس څنګه کو لالا خبره داسې ده قربان لالا تی خبره د کوژدې له لاسه دی ولې داسې شو د کوزدې له لاسه من چې کله دته کوژده وکړه روژه راغله روژه چې راغله اوس دلته د کابل کې دا رواج ده که نه رمضانۍ به وړي یو څه روپۍ ورسره وي بس هغه رمضانۍ شوي ورپسې اختر راغی یو څه روپۍ ورسره نورې بیچاره د اختر ډالۍ واخیسته دا اختر خلاص شوی نه و که نه چې بل اختر راغی اکا روژه ماتی څه شو نو روژه ماتی څه شو روژه نه ده ماته دی لیونی شو ته ودرېږه خبرې ته خو واکشه که نه په مودې کې ګوره نوی کال راغی نوي کال دا 10م کال ده که نه دا بیچاره ما اوس تکلیف پیدا یو کار بل وکړئ وروره دا خبرو باندې هغه د لږ ودرېږه لږ یې خوله کې سریلاک ورکړه اکا د دې لیوني علاج زموږ د ډاکټر سره نه ده سته دا بوز پیږي تورې بورې بوتې بوز هلته علاج کېږي الو څوک دله څه شی نه رښتیا مبارک شه مبارک شه لالا کوژده دې مبارکه شه لالا دې ولی شو هلکه لالا غربیا پاکه و چې ښځې ولګي دا حل ګورې هلکه ځان باسه ډاکټر صاحب ځان باسه کوژده دې ځان باسه خلک لیوني څه کوي ما او تا به هم لیوني ځان باسه بلاو پوښتنه وکړه چې ته ولې لیونی شوې ولې لیونی شوې لالا دا مې ما ته هم دسمال راوړی اوس دې ما علاج کوئ داسې راځه داسې